السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څو مثالونه د عادي معادلو حل کومه د خطي یا یو مجهوله معادلو. هیله ده چې د ګټې وړ مو وګرځېږي. لومړی سوال دا وایي که چیرې یو مستطیل ولرو په دې شکل، د مستطیل طول وي 2x جمع و او عرض وي x، او همدارنګه یو مثلث ولرو په دې شکل چې دا ځولی وي 3x جمع 5، دا ځولی وي 3x او دا ځولی وي 2x جمع 1. وایي معلومات دا راکړل شوی ده چې د دې مستطیل او د دې مثلث محیطونه مساوي دي، یعنی د دغه خط اوږدوالی له کوم نه چې دا مستطیل جوړ شوی ده له دغه خط له اوږدوالي سره له کوم نه چې دا مثلث جوړ شوی دا دواړه مساوي دي. نو تاسو به وایي د دې شکلونو د اضلاع څنګه پیدا کوئ. تر ټولو لومړی باید متوجه سو چې که چیرې مثال د دې محیط له دې سره مساوي وي نو د دې محیط څنګه لیکلی شو؟ 2 دانې طوله لري 2 دانې عرض لري. نو طول به یې چې 2x جمع و ده په 2 کې ضربو جمع کوو به یې له 2 عرضونو سره چې 2x کېږي. یو x دلته لرو یو x به داسې. دا موږ ته راکړل شوي دي چې دا باید مساوي وي له د دغه مثلث له اضلاعو له مجموعې سره چې محیط ده. نو 2x جمع 1 یوه ځوله ده، بله ځوله یې ده 3x، بله ځوله یې ده 3x جمع 5. اوس دا یو معادله لاسته راغلل چې صرف یو مجهول لري پکې، نو حل کوئ. 2 په قوس کې دننه باید ضرب کو چې شي 4x جمع 2 ضرب 14 جمع 2x مساوي کېږي. 2x جمع 3x جمع 3x کېږي 8x، 1 جمع 5 کېږي 6. نو په بله مرحله کې دا 4x له دې 2x سره جمع کوو 6x به شي جمع 14 باید مساوي شي له 8x جمع 6 سره. 14 او 6 معلوم دي، 8x او 6x مجهول دي. نو 6x هم دې خواته وړو 6 دې خواته راوړو، ځکه چې معلوم او نامعلوم، معلوم ټول اعداد یوې خواته شي، نامعلوم بلې خواته شي. نو 6 چې دې خواته راوړو منفي کېږي، دا به شي 14 منفي 6 مساوي کېږي. 6x چې خواته ویشو 8x به شي منفي 6x وبخښئ چې خواته ویشو منفي 6x به شي. نو اوس له 8x نه 6x لاړ شي 2x پاتې کېږي، 14 نه 6 لاړ شي 8 پاتې کېږي. نو له دې نه معلومیږي اوس که چیرې دواړه طرفه د دې معادلې په 2 باندې تقسیم کو، دا 2 به له دې 2 سره خلاص شي، x به تنها پاتې شي، x به مساوي شي له څو سره 8 تقسیم په 2 4 کېږي. نو د x قیمت هم پیدا که. اوس موږ ویلی شو چې د مستطیل اوږدوالی ده 2x جمع و، په x کې به 4 واچو، دا به شي 2 ضرب 4 جمع و مساوي به شي له 2 ضرب 4 8 کېږي 8 و 15. او د مستطیل عرض به شي x مساوي کېږي له 4 سره. دا به شي د مستطیل اوږدوالی، دا به شي د مستطیل عرض یا بر. اوس به راشو مثلث ته. مثلث ته موږ متوجه یو چې x قیمت موږ پیدا کړو چې 4 ده، نو د مثلث به دا ځوله مخامخ اوږده ځوله یې ده 3x جمع 5 به شي، دا به مساوي شي 3 ضرب په x کې 4 واچوه 4 جمع 5 مساوي کېږي له 3 4 12 او 5 18. نو د مثلث اوږده ځوله 18 ده.
دا دویمه اوږده زوله چې دویم لکه دا تر ټولو اوږده زوله ده دا دویم نمبر اوږده زوله ده دویم نمبر اوږده زوله یې صرف 3x ده چې مساوي کېږي 3 ضرب 4 د x بجای 4 واچوه دا به 12 شي د مثلث دوهمه اوږده زوله او په آخر کې هم وبخئ دا خط لکه چې پناه شو ما پام نه و ویډیو ته کامرې ته آخر کې هم د مثلث د لنډه زوله ده چې هغه ده 2x جمع 1 نو دا به شي 2 ضرب 4 جمع 1 په x کې به ما 4 قیمت واچو 2 4 اته کېږي 8 و 1 9 دا شوه د مثلث لنډه زوله دا شو د دې سوال حل چې اول د دې محیط به لیکو محیط یې 2 ضرب طول جمع 2 ضرب عرض کېږي 2 ضرب طول جمع 2 ضرب عرض عرض یې ګوره x ده طول یې 2x جمع 2 ده دواړو کې مې 2 ضرب کړي دي چې دا د مستطیل محیط شو بیا یې مساوي کوي ځکه چې دا په سوال کې ویلي دي چې محیطونه یې مساوي دي د دې زولې جمع د دې زولې جمع د دې زولې سره بیا په دې معادله کې x پیدا کوي بیا x په هر یو کې وضع کوي د هغه اوږدوالي پیدا کوي مختلف اوږدوالي د هر شکل اوس راځو دویم سوال ته چې هغه ده وبخئ زه باید سوال ده بل سوال دا وایي که چیرې موږ ته دوه مثلثونه راکړل شوي وي یو په دې شکل باندې د دې زولې اوږدوالی 5 وي او دا قایم الزاویه مثلث وي یعنې دغه زاویه 90 درجې وي او د دې زولې اوږدوالی 3 وي او یو بل وړوکی مثلث هم ورسره راکړل شوی وي د دې زولې اوږدوالی x وي د دې زولې اوږدوالی x جمع 1 وي او دا هم قایم الزاویه وي که چیرې وایي د دې مثلثونو ریشیو یا نسبت اوږدوالي ته او د قاعدې او اوږدوالي ریشیو یې وایي یو شی وي د دواړو مثلثونو نو تاسو اول وایي داسې معادلې جوړې کړئ چې په هغه کې د دې دواړو نسبت یو شی وښیي نو د قاعدې تر جګوالي د دې نسبت د دغه مثلث کېږي 3/5 دا base divided by height دا باید مساوي شي له د دغه مثلث له بیس او جګوالي له نسبت سره د دې مثلث بیس څه شی ده x جګوالی x جمع 1 اوس ګوره که چیرې دا مثلثونه لکه دا څه رقم چې اوس ښکاري دې ته یې بیس ویل کېږي دې ته یې جګوالی ویل کېږي دې ته یې بیس ویل کېږي دې ته یې جګوالی ویل کېږي ما بیس پر جګوالي لیکلي دي فرض مې دا کړي دي چې که چیرې دا مثلثونه داسې ایښي مثال دا داسې ایښی وي او دا بل هم داسې ایښی وي خو دا فرق نه کوي که چیرې خو یو شي ته باید متوجه یې سي که چیرې د دې مثلث د دا لنډه زوله په صورت کې ولیکله اوږده زوله دې په مخرج کې ولیکله بیا باید د دې مثلث هم لنډه زوله په صورت کې ولیکې اوږده زوله یې په مخرج کې ولیکې یعنې دغه تناسبي رشته موږ داسې هم لیکلی شو چې 5/3 مساوي کېږي له x جمع 1 پر x سره دا فرق نه لري دا دواړه یو شی دي او د x قیمت به هم یو شی راوځي که چیرې دا دواړه معادلې حل کړي نو دا د اولې برخې جواب شو چې دا د موږ هغه معادله شوله چې هغه د دغه دواړو د جګوالي او د بیس ریشیو یا نسبت مساوي ښیي په دویم قدم کې پوښتنه کړې ده وایي دا سیستم د معادلو حل کوي دغه معادله حل کوي نو دا به داسې حل کوو چې طرفین وسطین د دې کسر مخرج د
د دې کسر په صورت کې ضرب اوسي 5 ضرب x کیږي بیا د دې کسر صورت د دې کسر په مخرج کې ضرب اوسي 3x جمع 3 کیږي نو دا به حل کو 5x دا 3x به دې خواته راوړو چې منفي 3x شي دا به مساوي سي له 3 سره x په 5 نه سي 5x نه سي 3x لاړ سي 2x پاتې کیږي 2x به مساوي شي له 3 سره نو x به مساوي شي له 3 پر 2 سره او یا 1.5 سره دا د معادلې حل شو په دریم قدم کې ویلي دي چې د وړکي مثلث اوږدوالی او جګوالی پیدا کړي نو د وړکي مثلث اوږدوالی او جګوالی داسې پیدا کوو قاعده او ارتفاع یا قاعده او جګوالی چې دغه لنډه زله خو خپله x ده نو دې ته وایو چې دا 3 پر 2 کیږي یا 1.5 او دا بلې ته یا ورسره جمع کوو x جمع یا کوو ورسره x د موږ 3 پر 2 ده جمع یا ورسره کوو نو دا به شي 2 مخرج مشترک ونیسو 3 جمع 2 تقسیم په یو 2 کیږي 2 ضرب یو 2 نو دا به شي 15 پر 2 یا 2.5 دا 1.5 شو دا 2.5 اوس بل سوال ده چې وایي که چیرې داسې یو سوال ولرو دا ټولې ګورې خطي معادلې دي یا مجهوله معادلې دي وایي که چیرې داسې یو سوال ولري چې 1 پر x جمع 1 پر 15 مساوي کیږي له 1 پر 40 سره دې کې به د x قیمت څنګه پیدا کوو نو اول کار دا همدا ده چې 1 پر x دې خواته پرېږدو 1 پر 15 د معادلې بلې خواته اړوو 1 پر 40 تیار دلته لرو دا چې د معادلې بلې خواته واړی منفي 1 پر 15 کیږي اوس دا کسرونه سره منفي کوو دا کسرونه داسې منفي کوو چې د دې مخرج مشترک څو نیسو داسې یو عدد نیسو چې هغه هم په 15 دي تقسیم وړي هم په 40 تقسیم وړي هغه به کوم عدد وي هغه به 1.5 وي 1.5 چې په 40 تقسیم چې 10 ورسیږي نو 10 به دلته ولیکو منفي 1.5 چې په 15 تقسیم چې 2 ورسیږي وبخښئ 10 نه 3 ورسیږي 1.5 چې په 15 تقسیم چې 2 ورسیږي 2 به دلته ولیکو نو دا به مساوي سي 3 نه سي 2 لاړ سي 1 پر 1.5 اوس 1 پر x مساوي کیږي له 1 پر 1.5 سره نو x باید څو سي طرفین وسطین کوو 1 ضرب x 1 ضرب 1.5 نو x ته پیدا کړئ 1.5 سو دا یې د معادلې حل د بلې معادلې حل ده بله معادله ده هغه په دې شکل ده چې وایي که چیرې ولرو چې y جمع 1 پر 2y مساوي کیږي له 6 پر 7 سره دا کې به د y قیمت څنګه پیدا کوو دې کې به هغه طرفین وسطین کوو د دې کسر صورت د دې کسر په مخرج کې ضربو چې 6 ضرب 2y 12y کیږي مساوي کیږي په دې y جمع 1 کې ضربو y جمع 7 کیږي نو اوس y دې خواته راړو نو دا به شي 12y منفي y چې دې خواته راوړي منفي کیږي دې خواته به پاتې شي اوس له 12 نه y نه سي y لاړ سي څو y پاتې کیږي 15y پاتې کیږي نو 15y به مساوي سي له 7 سره د دې لپاره باید y مساوي سي له 7 پر 15 سره دواړه طرفونه چې په 15 باندې تقسیم شي مننه